د حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنهما نے روایت ته دا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو په الله باندې توکل کوئ، د الله په لار کې فراخي سره خرج کوئ او شمیرل مکوئ، یعنی دا فکر مکوئ چې ما سره څومره پاتې شي، څونه مې د الله په لار کې خرج کړي، دا شمارل مکوئ. که چېرته تاسو داسې وکړئ چې په حساب سره د الله په لار کې لګوئ، نو تاسو سره به هم دقسې الله جل شانه وکړي، په حساب باندې به خپل نعمتونه تاسو ته درکوي. او که چېرته تاسو خپل دولتونه بند کړئ، غوټې ور واچوئ او ځان سره کېږدي، نو الله جل شانه به تاسو سره همدغه معامله وکړي چې خپل رحمت او برکت دروازې به تاسو باندې خدای ناخواسته بندې کړي. لهذا تاسو که لږ وي او که ډېر وي، نو د الله په لار کې د الله په توفیق سره، په ازادۍ سره، په فراخي سره ورکوئ. دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه معلومه شوه چې کله ته د الله په لار کې پیسې خرچ کوې، نو بیا ته شماره مه چې ما سره څونه پاتې شي، څونه لاړې، بس جب ته لاس ته کو ورډ کړې، به نور شماره مه څونه پاتې دي. الله مهربان دی، په ازادۍ سره، په آزاد لاس سره خرچه کوه د الله په لار کې. الله جل شانو به په تا باندې دغسې په ازادۍ سره الله خزانې به تاسو باندې راخلاصېږي، او په فراخي او په ازادۍ سره به تاسو ته رزق کې زیادت راځي او په پیسو کې هم زیاتوالی راځي. داسې مه کوه چې شمارې بار بار څومره سره پاتې شي، څومره لاړې، یا داسې مه کوه چې غوټې ور واچوي، بندې کړي ځان سره، مال جمع کړي. نو الله جل شانو به هم په تاسو سره بیا همدغه معامله کوي، د خپل د رحمتونو دروازې به در باندې بندې کړي. د دې وجې نه د الله په لار کې پیسې خرچ کوئ، زکات نه ماسوا صدقات خیرات کوئ، او دا غم مه کوئ چې لږ پاتې شي، که ډېرې پاتې شوي، الله مهربانه ذات دی، نور یې به درکړي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.